په روغتون کې بستر د وینې د کمښت په خاطر وینه درته لګول کیږي. ستا د وینې ګروپ مثلا بی پلس دی، خو د ډاکټر لخوا په غلطۍ سره داسې وینه درکول سول چې ستا د وینې سره مطلقاً سازګاره نه وي، مثلا ای بی پلس یا او منفي. نو بدن به دې څه عکس العمل وښيي؟ اول، تا د بدن اصلي وینه به سم د لاسه د پردۍ وینې پر ضد جنګ شروع کړي. د دفاعي سیستم حجرې به نوې وینه بېګانه وبولي او حمله به پر وکړي، یا برعکس نوې وینه به د پخوانۍ وینې سره تضاد پیدا کړي. دوهم، د غلطې وینې له امله د وینې حجرې ماتېږي او دننه مواد یې پښتورګو ته ځي چې دا د پښتورګو د بندېدو لامل ګرځي. دریم، معده د وینې د پاکولو وظیفه لري، خو که غلطه وینه داخله سي معده به ډیر سخت کار شروع کړي تر دې حده چې بالاخره به وپړسیږي او وبچاوي. څلورم، ځیګر د وینې زهرجن مواد فلټروي، خو که غلطه وینه داخله سي ځیګر به د زیاتو زهرجنو موادو له امله بند سي. پنځم، بدن به د غلطې وینې سره د مقابله لپاره خپل دفاعي سیستم فعال کړي، خو دا عکس العمل به د وینې فشار په خطرناک ډول کم کړي. د وینې فشار به تر دې حده کم سي چې بالاخره به زړه کار پرېږدي. شپږم، د غلطې وینې پروټینونه به د سږو د وینې رګونه بند کړي چې دا کار به د سږو د سوجن او اکسیجن کمښت لامل وګرځي. اووم، که غلطه وینه په زیات مقدار سره بدن ته داخله سي د بدن ټول سیستمونه به فیل سي چې په ډیر کم وخت کې مرګ هم رامنځته کولی سي. په کال 1901 کې په اول وار سره دا معلومه سول چې د هر چا وینه سره جلا وي. د هغه څخه تر مخه به چې ډاکټر مریض ته وینه انتقال کړل، که به مریض جوړ سو خو ډیر ښه، او که نه نو ډاکټر به راغی او وبې ویل مبارک موسی عملیات کامیاب سول او مریض مړ سو.